دا خو هغه چلو هغه یو خان او نوکرو، نوکر ډېر تنګو د خان نه، چې ډېر تنګو نه دی نوکري خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم دی خان سره، خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو. خان په کمره کې دننه ناست دی او دی غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښوي. چې راکېښوي نو درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي، دا د په شکال چنډخان لاس هم نشي اچولی. نو چې ښه یې وواله چې خلاص شو هغه منډه که تاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم. پولیس راغی، نوکر یې ونیو، کیس په رجسټر شو، عدالت ته پیش کړ. عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والی دی؟ هغه ویل که اجازت نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم. ویل وکړه. ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والی، دا چېرته شوي دي؟ ویل نه. نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو، ظالم دی. ویم والم زه او رپورټ یم په ما و. عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي. خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي، مرداروم دي. هغه ورته ویل چې زه یې والم. ویلو غواړه معافي کړي، اوس ته جهنم ته لېږم. نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي کہ بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا. معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتہ دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو او گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے. خزے نن رات یو جنہیں ٹیلیفونوں کو پٹ دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں. ویسے آپ ہیں مولانا؟ ویسے وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے. مالا کون لڑکی ہے؟ میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں. مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں. تم ذرا سامنے آ جاؤ نا. تم ذرا سامنے آ جاؤ. تم جنات پری ہو اور میں دیو. پتہ لگ جائے گا پھر. دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي. خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی. وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه ښه څیزونه ګورم او دا دوڼدوڼی دې پکې څه ګوري. ته چې باروزي دا دوڼدوڼی دې څه ګوري. وی سی آر راغی جي په وی سی آر ښه شه تا خدای هلاک کړه چې هلاک په وی سی آر کې او ښه څیزونه په ټي وي کې او ښه څیزونه نو د ډم قوم مبلغین هم دمان شو. ٹھیک شو پخوا به تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورت یاسین ته به وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې د هغې ته به ناستو. اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغې ته ناستي. نو د ډم قوم مبلغین هم ډمان. سهار چې تاسو را پاسئ یاره بیګا دې ولیده ملنګي پکې لا څه کړه. اوس خدای خبر چې ملنګی څوک دی. ملنګی دی او چې کلنګی دی او ملنګی دی. ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار قایم دی که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار قایم دی ملوک دی که څه شی دی. ټوله ورځ دا قوم لګیا د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي که نه په ایمان یې وایي.
ونو د بجلیګر مولا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا وما پیړی چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا وخت چې اوبو وړی دی والله که راټینګي. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي. شیطان یو ځلې ځان د هلکانو ته خر کړی چې ځان یې پې خر کړی نو د هلکان پې سورېده چې سورېده پې ځای نو د نور هلکان ووایي چې هلکه داسې چلو کوي چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سور ومنډئ چې څه هلکان په هغې سواره شو چې دا چلې ورسره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمان هم زیات دي. او شیطان په چوټی دی غریب چرته پروت دی په آرام پروت دی. دومره اولاد یې مونږ پیدا کړي یو د مولا په شکل کې پیدا کړي یو د پیر په شکل کې پیدا کړي یو د میا په شکل کې پیدا کړي یو د شیخ په شکل کې پیدا کړي یو د حکومت په شکل کې پیدا کړي یو دومره اولاد یې پیدا کړي یو چې هغې غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلي موسی علیه السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړی. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټوله ورځ به ما سره تیرې بار به نه وځې ګورو چې څوک جګړه کوي که نه کوي. ویل ډېره ښه. شیطان د سهار نه راغی مازدیګر شو څه د فساد اطلاع رانله لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التا پنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غر کې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي وراسي کنه چې دا سي بار چکر وو بار راوته دا سي د لاوري صاحب په مټیې تیر شو چې تیر شو نو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ویل ما نه بنه جدا کېږي چې چېرته څوک ورانه راونکي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دی ته مخکې تیر شو په هغې الوا مچان کېناست مچانو له چرمخکای راله چرمخکای چې راله دلته یو ګاک راغلی و هغه سره صاحبه یو سپی و او د دکاندار پیشو ساتلی و هغې په چرمخکای ورکوب کو او د ګاک سپي په پیشو ورکوب کو چې پیشو یې زخمی کړه دکاندار ورته ویل بیړه دې په الوا اغستو غرکه شه زما پیشو یې مړه کړه ستا سپي. دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته وی دیو دې کتل زه تا سره ولاړ یم او دوی په جنګ شو نامه زما بدنام. موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فوراً جبریل راغی وی دې شیطان ته ووایه چې د دې فساد بنیاد چا ایښی خبیثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه وی راښکلی نو دا ګاک او دکاندار به ولې جنګېده